محمد اغا د لوګر ولایت له مهمو او ستراتیژیکو ولسوالیو څخه ده چې د پلازمینې کابل سویل لوري ته 10 کیلومترۍ کې پرته ده او په تیر انقلاب کې د سختو جګړو او ناونیو شاهده وه. د اسلامي امارت له واکمنۍ سره سم دلته امنیتي وضعیت په بشپړ ډول ښه شوی او اوسیدونکي د امن او ډاډ فضا کې له ژوند کولو خوند اخلي. دوی وایي چې اوسنی امنیت د هیواد په تاریخ کې بېساری دی او له هیوادوالو څخه غواړي څو له دولت سره لا ډیره همکاري وکړي. الحمدلله مخکې وضعیتونه ډیر خراب چک پوینو مسعود لایار کې تلاشیانې وې پټوۍ کې زورولو چاپې وې نو الحمدلله اوس اسلامي نظام حاکم ده موږ ډیر خوشحاله یو. په ورته وخت کې د محمد اغې ولسوالۍ مسؤلین هم دلته د ټینګ امنیت د تامین ډاډ ورکوي او وایي چې هیچ چاته به د امنیت د اخلال او ګډوډۍ اجازه ورنه کړي. الحمدلله د امارت پر راتګ سره خو عمومي وضعیت په ټول لوګر کې خصوصا په محمد اغې ولسوالۍ کې الحمدلله د ډاډ وړ ده. کومې امنیتي پیښه نه لرو، وخت نه وخت کوم جنایي پیښې خو معمولا پیښیږي هغه ته الحمدلله د موږ امنیتي کسان په وخت سره رسیدګي کوي، کوم خاص ستونزه د امنیت په برخه کې نه لرو. ول الحمدلله موږ په ټول حال څلور ساعته د چکان فعال د محمد اغې ولسوالۍ او سنت ډاډ ورکو ان شاء الله اوس په حال امنیت الحمدلله څه مشکل نشته او موږ بیا هم خدمت کوو ان شاء الله. دا ویلو ده چې محمد اغې ولسوالۍ کې د اسلامي امارت په همکارۍ د ګڼو موسسو له لوري د بیا رغونې ګڼ شمېر پروژې روانې دي.